عمر رضی الله تعالی عنہ د ډېر لوی درجه صحابي دی. د جنت زیری او د جنت سرټیفیکیټ وتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. خو سره د خلافت به ګرځیده په مدینه منوره کې او دا به سوچو چې کله چا څه حاجتي د چا څه ضرورتي چې عمر یې وتا دی کی نو عمر یې وتا دی کی. یو شپه د سره روانو خپل غلام مستره دی نیمه شپه ده ودی کور کې اور بلې د لوګي بلې ده وې د خپل غلام ته ویل چیرې دې کور کې دا خلک یختي د دې معلومات کو دا بصیرت دې چې چاله الله رب العالمین ورکی. وې د چور وټکاو دنه وکتل یو کونډه زنانه ده ماشومان یتیمانان بچی دي وسره او هغه اسره کټوي بل کړی دا سپکه د خوراک شته نه. الله دې موږ تاسو د فقر او د غربت نه وساتي. دا ماشومان ته جاړي او دې دا لوګي بل کړی دي ناس تر وته نو دی عمر رضی الله عنه دې مشر زنانه ته دا سدي هغه ولر زما د ماشومان یتیمانان دی او وګي دي نو ما سره اور بل کړی دی چې دی له خوب ورشي چې ودشي د ماشومان. وې دی عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل غلام ته ویل اوراغه بیت المال نډیر خوراک مواد ځان سره یوړل او به دا بوجه مو د خپل غلام ته چې ماتره په وکړه چې نه دا بزوړم که د قیامت پر ورځ باندې الله ته مخامخ کېدل نو ذمہوار عمر دې تني نو دا غزینه ډیر توام د بیت المال نه راوړو دی بوډۍ سره کېناس د دې کونډې سره او دې ماشومان له چې راکم پخلې کا عمر اوس په خپل ناشته او نیمه شپه د غلام ته ولزونه ویل د الله بنده د یتیمانان په جړالې دي چې اوس په خندا بیرته وینو کن هغه خوراک په وکړو هغه کونډه ته وی کلم چې ستاسو ضرورتي زمون خو راځه ته خپل حق ملويږي. ځکه د الله رسول فرمایي وی الساعي على الارمله والمسكين کم سړی چې په کونډه او په مسکین باندې خرج کړي دغه لپاره ال زلی کوي د اجر او ثواب کله مجاهد فی سبیل الله دا غچا سه یو شان دی سوچ د الله په لار کې jihad کی او د ثواب دا غچا سم یو شان دی چې ټول ورځ روزه نیسي او ټول شپه تهجد کوي. نو دی مهنګای او دی بیروزګاری ته تاسو خیال دی ډېری کورونه د سیدی چې پردو کورونه کې دي خلک نه بجلی شته نه خپل کور شته نه خپل کسب شته یتیمانان دي غریبانان دي بے وسه دي